مرګرو زمونږ ډومبنی ټیسټ دی کاربن ډیټینګ. کاربن ډیټینګ یو ټیسټ دی چې د اورګینیک شیانو عمرونه پې معلومیږي، لکه اډوکې، لرګی، کپړه. څنګه معلومیږي؟ مرګرو زمونږ په ځمکه، په هوا کې، فضا کې کیمیایي عنصر دي، هغې ته وایي کاربن. کاربن 11 دی، کاربن 12 دی، کاربن 14 دی. کاربن 14 ډیر زیات کم دی، انتهایی درجه کم دی، دونه کم دی چې په 1 کرب اټمو کې 1 اټم د کاربن 14 وي. خو د دې ټیسټ دپاره د ټولو نه اهم شی کاربن 14 دی. کاربن 14 د ځمکې په هر زنده سر کې موجود دي. څونه تناسب سره چې زمونږ په هوا کې کاربن 14 موجود دي، دغونه تناسب سره په دې ځمکه، په بوټي کې، ونه کې، انسان کې، حیوان کې، په هر چا کې موجود دي. د کوم ځای نه راځي؟ دا ونې بوټي چې سا راکاږي نو کاربن ورننه وځي. بیا چې حیوانات هغه ګیا پاڼې دا شیونه وخوري نو دا حیواناتو ته شامل شي. انسان سبزي، فروټ او د حیواناتو غوښې دا خوري نو د دې وجود تم کاربن 14 لاړ شي. یعنی څونه تناسب سره چې زمونږ په هوا کې موجود دي، دونه د ژوندو انسانانو په وجودونو کې موجود دي. خو چې کله دا انسانان، دا حیوانان، دا ونې بوټي دا مړه شي نو د دوی وجود ته نور کاربن 14 نشي وردننه کېدلی، او هغه زوړ چې الریډي د دوی په وجود کې دی هغه ته په مزه مزه وځي. خو د دې کاربن 14 د وتلو ټایم ډیر اوږد دی، دا 50,000 کاله پس په یو جسم کې ختمیږي. نو د دقیقې د پیمایش په حساب سره ساینسدانان د یو هډوکي، د کپړې او د لرګي ټیسټ کوي د موجوده تناسب سره. اوس فرض کا زمونږ په فضا کې د کاربن تناسب 12 یونټه دی، او په هغه هډوکي کې کوم چې د ټیسټ لاندې دی په هغه کې 6 یونټه راووتو، نو د دې مطلب دا چې 50% کاربن خارج شوی دی، یعنی دا شی 15,210 کاله زوړ دی. که چېرته 15% کاربن خارج شوی او صرف 25% په هغه شي کې، لرګي کې یا هډوکي کې پاتې و، نو مطلب 11,680 کاله زوړ دی. دقسې که صرف 12% کاربن په هغه کپړه کې، هډوکي کې، لرګي کې پاتې و، نو مثال دا شی 11,190 کاله زوړ دی. خو د مکمل صفر کېدو ټایم چې کوم دی دا 50,000 کاله دی. نو په کاربن ډیټینګ باندې د هر هغه شي عمر معلوموي شي کوم چې 50,000 کاله مخکې مړ شوی. البته د 50,000 کالو نه چې کوم زاړه هډوکي یا مړي لرګي دي نو په دې باندې دا ټیسټ کار نه کوي، ولې چې د آخري حد لیمټ 50,000 کاله دی.